ملګرو آیا تاسو تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو ټیټه ښځه لیدلې ده؟ د کومې قد چې د پیپسي له بوتل څخه یوازې څو انچه لوی دی او کله چې د دغه کوچنۍ ښځې د عمر په اړه خبر شئ نو هیڅ باور به ونه کړئ. او ملګرو آیا تاسو د نړۍ د یوه داسې شخص په اړه اورېدلي د کوم پوستکی چې د عامو انسانانو د پوستکي په پرتله ډېر زیات کش کیږي؟ همدارنګه په دې به هم پوه شئ چې د بګ بوس اداکار عبدالرازق اخر څو کلن دی او د ټیټ قد تر شا څه لامل دی. ملګرو نن ورځ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د نړۍ لس حیرانوونکي اشخاص در وپېژنم د کومو په باره کې به چې تاسو مخکې هیڅکله نه وي اورېدلي. نو راځئ خپله نننۍ ویډیو شروع کوو. د نړۍ لس حیرانوونکي انسانان. په لسم نمبر کې دی فرینچي بیبي. ملګرو دغه کس به تاسو ته د عادي انسانانو په څیر ښکاري مګر کله چې د هغه حرکتونو ته ځیر شئ حیران به شئ ځکه چې دغه کس خپل یو لاس ته داسې حرکت ورکوي لکه هیڅ هډوکی چې ونه لري او دا ځوان خپل لاس تر 360 درجو پورې تاوولی شي څنګه یې چې تاسې په ویډیو کې وینئ. د دې کس تر شا یوه ډیره دردونکې کیسه شتون لري په کوم کې چې والدین د کار د نه کولو په سبب له کوره وشړي او د کور نه له ویستلو وروسته نوموړی د ژوند د سختیو سره مخامخ کیږي چې نه هم د خوراک لپاره ورسره پیسې وي او نه هم د اوسېدلو لپاره ورسره کوم کور وي. لیکن ورو ورو خپل لاس ته د عجیبه حرکت ورکولو له وجې په انټرنیټ باندې وایرل شو او د خلکو هم زیات خوښ شو چې له هغې نه وروسته ډیرو زیاتو تلویزیوني خپرونو ته هم وروبلل شو او په دې توګه د نوموړي قسمت بدل شو. په نهم نمبر کې دی عبدالرازق. ملګرو که چیرې تاسې بګ بوس ګورئ نو عبدالرازق به ضرور پیژنئ کوم چې د بګ بوس د 14 پړاو یو غړی دی. نوموړی د خپل قد او عمر له امله په ټوله نړۍ کې مشهور دی. خلک د عبدالرازق تر لیدو وروسته دا نشي معلومولی چې د عمر به څومره وي ځکه چې له کتو څخه ډېر کوچنی معلومیږي او داسې ښکاري لکه دی چې یو ماشوم وي لیکن داسې نه ده. هغه تر 19 کلونو هم ډیر عمر لري او که چیرې د قد په اړه یې وغږیږو نو یوازې 3 فوټه او 1 انچ لوړوالی لري. که څه هم عبدالرازق له تنې څخه ټیټ دی لیکن دماغ یې بالکل د عادي انسانانو په څیر دی. په اتم نمبر کې د جیوټي ایم جی. ملګرو جوټي د هندوستان اوسیدونکي او د نړۍ تر ټولو ټیټه او کوچنۍ ښځه ده د کومې قد چې یوازې 24 انچې دی او که د وزن په اړه یې وغږیږو نو یوازې 15 کیلو وزن لري او که چیرې قد یې مقایسه کړل شي نو د پیپسي له بوتل څخه یوازې 2 انچه زیات دی. جوټي د 1993 کال د ډسمبر په 14 په ناګپور کې زیږېدلې ده. اوس مهال یې عمر له 28 کلونو څخه هم زیات دی. ملګرو له کتو څخه دا تاسو ته څو کلنه معلومېده دا راته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. د ټیټ قد د درلودو له وجې نوموړي د نړۍ تر ټولو کوچنۍ میرمن ده چې په ګینیس بوکس اف ورلډ ریکارډ کې هم نوم ثبت شوی دی. جوټي تر 3 کلنۍ پورې د عادي انسانانو په څیر وده کوله لیکن له 3 کالو وروسته د هغې په بدن کې د ناڅاپي هورموني بدلونونو له امله د جوټي بدن رشد ونه کړ او له همغه وخته راهیسې تر اوسه پورې یې بدن یوازې 10 سانتي متره وده کړې ده. هغه د خپل ټیټ قد له وجې نه ټوپ اچولی شي او نه هم تښتېدلی شي مګر ورو ورو ګرځېدلی شي او که چیرې د پښو د لوړوالي د اندازې په اړه یې وغږیږو نو د پښو لوړوالی یې د 6.2 انچو په اندازه دی. په اووم نمبر کې دی ګیری ټرنر. ملګرو د دې شخص تر لیدو وروسته به تاسې ډېر زیات حیران شوي یاست ځکه چې ګیری خپل پوستکی دومره زیات کش کولی شي د کوم په باره کې چې تاسو فکر هم نشئ کولی. ګیری د خپل وجود د هرې برخې پوستکي ته کشش ورکولی شي او کله چې نوموړی خپل پوستکی کش کوي نو داسې ښکاري لکه څوک چې له ده څخه څرمن وباسي. نوموړی د خپل کش کیدونکي پوستکي له وجې په ټوله نړۍ کې مشهور دی. په 8م نمبر کې د ایومي ټاکاډا. ملګرو همدا اوس موږ ولیدل چې ګیری خپل پوستکی څومره زیات کش کولی شي. په همدې ډول ایومي ټاکاډا هم یوه جاپانۍ میرمن ده کوم چې خپل غوږونه تر حد څخه زیات تاوولی شي او د غوږونو په لیدو سره یې داسې ښکاري لکه غوږونه یې چې د ربړ څخه جوړ شوي وي او په همدې سبب یې دومره زیات کش کولی شي. په 5م نمبر کې د ګیرکري براچو بلاکټ. ملګرو تاسو به په نړۍ کې ډیری داسې خلک لیدلی وي چې لویې خولې لري لیکن تاسې د یوې داسې انجلۍ په اړه اورېدلي د کومې ژبه چې د نړۍ د ټولو انسانانو څخه اوږده ده. که چیرې موږ د نوموړي د ژبې اندازه مقایسه کړو نو د کوکا کولا له ډبي سره تقریبا مساوي ژبه لري او په نړۍ کې ډیر کم خلک داسې وي چې په خپله ژبه باندې خپله څنګل لمس کولی شي لیکن د دې انجلۍ لپاره د ژبې په واسطه د څنګلې ټچ کول
کول وړه خبره ده. له دې سره سره هغه د خپلې ژبې په واسطه خپلې سترګې او پوزه هم ټچ کولی شي او د ژبې اوږدوالی د 4.5 انچو څخه هم زیات دی. په 4م نمبر کې د میکی کارن. ملګرو دغه نجلۍ د نړۍ تر ټولو اوږدې پښې لري، د کومې چې یوازې د پښو قد 53.2 انچه دی او که چیرې د قد په اړه خبرې وکړو نو 6.10 فوټه قد لري. اوس به تاسې په دې فکر کې چې د دې نجلۍ د بدن په اندازه خو به جامې هم نه پیدا کیږي. بالکل همداسې ده، د دې نجلۍ جامې د فرمایش مطابق جوړیږي او د کور ټولې دروازې د بدن د اوږدوالي سره سمې جوړې شوي دي. په 3م نمبر کې د بریجټ هوویل. ملګرو دغه نجلۍ خپلې دواړه پښې په مکمله توګه څرخولی شي او د پښو له څرخولو څخه یې داسې معلومیږي لکه پښې چې هیڅ هډوکی ونه لري، ځکه چې دا کار یوازې هغه څوک کولی شي چې په پښو کې هډوکی شتون ونه لري. لیکن د دې نجلۍ په پښو کې هډوکی هم شته او داسې حرکت هم ترسره کولی شي، هغه هم د خپلو دواړو پښو په واسطه. په 2م نمبر کې د سټیفن لوډوینګ. ملګرو همدا اوس په ویډیو کې موږ داسې کسان ولیدل چې یا یې پښې لویې وې او یا یې هم ډیره اوږده ژبه درلوده. مګر آیا تاسې تر اوسه پورې داسې شخص لیدلی دی چې د بدن د یوې خوا لاس او پښه یې عادي اندازه لري مګر د بدن د بلې خوا لاس او پښه یې د یوه ماشوم په څیر دي؟ معلومه خبره ده چې تاسې به مخکې له دې داسې کس هیڅکله نه وي لیدلی. لیکن لوډوینګ د یوې داسې ستونزې سره مخ دی چې د یوه لاس او یوې پښې اندازه یې نارمل ده او د بل لاس او پښې اندازه یې کوچنۍ ده. د له 10 څخه هم زیات عملیاتونه ترسره کړي دي، لیکن بیا یې هم د لاس او پښې علاج نه دی ترسره شوی. ملګرو بالاخره د لومړي نمبر په اړه خبرې کوو. په لومړي نمبر کې دی جیف ډیب. ملګرو جیف ډیب په نړۍ کې یوازینی داسې شخص دی چې تر ټولو لوی لاس لري. که چیرې موږ د نوموړي د لاس د اندازې په اړه خبرې وکړو نو د عادي انسانانو په پرتله ډېر غټ لاس لري او داسې نه ده چې د غټوالي له امله به یې په لاس کې طاقت نه وي، بلکې په لاسونو کې ډېر زیات قوت موجود دی او په همدې سبب آرم ریسلینګ هم ترسره کوي. نو ملګرو په دې لسو حیرانوونکو انسانانو کې تاسو ته تر ټولو جالب کوم معلوم شو؟ دا راته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. ملګرو نننۍ ویډیو تر همدې ځایه وه، په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.